سلامونه. د نن ورځې لیکچر مو په دې باندې دی چې د اسرائیل او فلسطین ستونزه ولې دومره اوږده شوه، ولې دا ستونزه نه حلیږي، په دې کې د چا لاسونه دي او ولې دې ستونزې ته د حل لار نه پیدا کېږي. نن په دې هکله باندې ټوله شواهد اسناد تاسو ته وړاندې کوم. د هغه اسنادو په اساس باندې تاسو خامخا یو ښه تحلیل کولی شئ. مخکې تر هر څه موږ باید بني اسرائیل وپېژنو چې اسرائیل څوک دي. حضرت ابراهیم علیه السلام دوه اولاد درلودل، یو حضرت اسحاق علیه السلام او بل حضرت اسماعیل علیه السلام. د حضرت اسحاق علیه السلام اولاده چې د بني اسرائیل رسوه، او د حضرت اسماعیل علیه السلام اولاده چې د بني هاشم قبیله ده. دا دوه قبیلې چې دی دلته یو قبیله یهودیان جوړوي او بله قبیله چې د عرب جوړوي. او د یهودیانو ژبه چې وه هیبري وه او د عربو ژبه عربي وه. د تاریخ په اوږدو کې عرب او یهودیان په همدې منطقې کې میشت وه او دوی خپل جګړې د پخوا څخه هم دښمنیان د پخوا څخه هم درلودل. وروسته تر دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر سو، دا معلومیږي چې بني اسرائیل نه منل، او دا په قرآن شریف کې هم راغلی چې بني اسرائیل ویلي چې موږ ټوله پیغمبران زموږ ته قبیلې ولې بني هاشم ته تللي. دا په قرآن شریف کې هم شته، علما په دې باندې پوهېږي. دا دښمني لا پسې زور واخیستلو. اوس خبره باید په دې باندې وکړو چې اصلا کې اسرائیل و چیرې پروت. دا د اسرائیل پخوانۍ نقشه ده. دلته د اوسنۍ اردن، اوسنۍ لبنان، د اوسنۍ سوریې یو برخه، اوسنۍ مصر یو څه برخه، او دا چې فلسطین په نامه باندې ملک و، او دا برخه هم اوس اسرائیلانو پخوا د اسرائیل یو عمومي منطقه وه چې دلته عرب او هیبریانو او یهودیانو دلته ژوند کولو او دا تجارت هم کولو. تاسو ته معلومه ده چې یهودیان چې دي د تاریخ په اوږدو کې لوړترین تجارت د دوی تر کنټرول. اوس په دې باندې غواړو وپوهېږو چې دا اسرائیل ولې د دې منطقې څخه فراري شوه او دوی ولې وتښتېدله. زیاتره یهودیان چې وه په دغه منطقې کې چې کله ژوند کولو، دوی څه کولو؟ دوی په سود باندې تجارت کولو او خلکو ته یې پورونه ورکول او هغه پورونه یې خپل تر کنټرول لاندې راوړل. او یعنې خلاصه د ټولو اروپا تجارت چې هغه وخت د روم امپراتوري وه، د روم امپراتوري تر کنټرول لاندې دلته یهودیانو سود اخیستلو. او دوی ویره همدغه وه چې یهودیان به زموږ واکمني نیسي، او همدغه لامل و چې روم امپراتوري په دوی باندې قتل عام شروع کړو او دا خلک په ټوله نړۍ کې تیت و پراګنده او ویې پاشله. دا خلک ولاړه مهاجر سوه. دلته چې مهاجر سوه، دلته خو پخوا دغه د فلسطین نوم نه ویل. د فلسطین نوم چې وینئ د همدې ځای څخه شروع کېږي. دغه منطقې چې تاسو وینئ الا دلته تر ایټالیا او اسپانیا پورې هم راځي. دغه منطقې ته د روم امپراتوري نوم ورکړو فلسطین، یعنی دا یو یوناني کلمه ده. دا فلسطین چې جوړ سو، خو د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم د روم امپراتوري ماته سوه، د روم امپراتوري د ماتېدو سره هر منطقه چې خپل استقلالات یې ترلاسه کړو، خپل خاص نوم یې خو ځان ته پرېښولو او د فلسطین د نامه څخه یې ځانونه وایستل. فلسطین چاته پاتې سو؟ فلسطین دغه منطقې ته پاتې سو چې دلته یهودیان خو نه وه، او دلته اصلي مالکین چې اسرائیلیان وه هغه خو تښتېدلي وه، هغه یهودیان تښتېدلي وه، او دلته پاته وه عرب پاته وه چې د سوریې عرب وه، او پخوا څخه هم دلته عرب وه. هماغه عربو همدې فلسطین د نامه سره بیا مخالفت ونه کړ، دا فلسطین نوم همدلته پاته سو. په بل قدم کې موږ راځو دویمې نړیوالې جګړې ته راځو. چې کله دویمه نړیواله جګړه شروع شوه، په دویمه نړیواله جګړې کې دلته هټلر په ټوله اروپا کې امر وکړ چې کوم ځای کې چې تاسو یهودیان وینئ هغه باید ټوله ووژنئ، او یهودیان یې تر ډېره حده ووژل. ستونزه څه وه چې یهودیانو د دې ځای څخه چې فرار هم وکړو، په اروپا کې په کوم ملکو کې چې دوی میشت شوي، په هماغه منطقو کې هم دوی بیا هم خپل تجارت یې ترلاسه ونیولو، بانکي نظامونه یې جوړ کړه او دلته د پیسو راکړه ورکړه شروع کړه او سود یې شروع کړو.
جرمني هغه وخت کې هم تر دې حد رسولې وه چې ټول جرمنان ویرېدل چې دا یو وخت کې جرمني دوی تر کنټرول لاندې به ونیسي، چې دوی مهاجر وه او دغه مهاجر به دوی جرمني تر کنټرول لاندې ونیسي. دلته یو بل ستونزه هم د نژادي ستونزه چې المانیان او یهودیان چې دي دوی سره په نژادي ډول باندې هم دوی یو ګروپ نه دي، هغه هاریایان دي او دا اسرائیلیان دي او دا په دې هکله باندې بیا بل درس دی، هغه به یو بل ورځ کې به تاسو ته وایم. یهودیان ډېر وځپله او یهودیان برته د اروپا څخه کډوال سوه او راغله آسیایي هېوادو ته او بعضې ولاړه امریکا ته ولاړه چې بیا وروسته د اټوم بم کیسه هم شروع کېږي. هغه امریکا ته چې ځي هغه بله کیسه شروع کېږي، د اروپا آسیا ته چې راځي دلته بله کیسه شروع کېږي. اوس د هغه وروسته موږ باید د سیونیزم په هکله باندې باید معلومات پیدا کړو چې سیونیزم کوم ګروپ و. سیونیزم په 19مې پېړۍ په میانه کې جوړه سوه. تودرو ارتسل په نامه باندې یو کس و، دا د سیونیزم یو ګروپ یې جوړ کړو او د دوی اصلي هدف دا و چې موږ به یهودیان د ټول نړۍ څخه راټولو او برته خپل اصلي هغه پلارګنۍ منطقې تېر کړو. همدغسې سوه چې دلته دا د فلسطین نقشه ده چې تاسو یې وینئ. په 1900 دلته خو پخوا څخه هم یهودیان وه، یو څه پاتې سوي وه، بعض یهودیان مسلمان سوي وه او بعض یهودیان دلته وه هم. بیا دلته که تاسو د داسه عثمانیه امپراتوري تاریخ هم ووایئ، دلته په دې منطقې یهودیان وه او عثمانیان ورسره مخالفت ونه کړو، مسلمانان ورسره هغه وخت مخالفت نه درلود ځکه چې دوی دواړه داسې نه درلوده، فعالیتونه تجارتي فعالیتونه یې دومره نه وه. نو دلته پخوا څخه هم یهودیان وه. هغه یهودیان چې په 1946 کال څخه هم د نورو اروپایي هېوادو څخه یو څه یهودیان دلته راغله، دلته پخوا څخه هم یهودیان وه. همدغه یهودیانو په مرسته یې دلته کورونه یې راوړل. همدا کورونه یې رانیوله. د یو کال په تېرېدو سره خبره تر دې ځایه ورسېده. 1940 کال کې دغه سپینه منطقې چې تاسو وینئ دا ټولې یهودیانو د مسلمانانو څخه رانیوله، د فلسطینیانو څخه یې رانیوله او فلسطین ته پاتې سو. څو کوم ځای منطقه دا د غزې منطقه پاتې سوه، دغه منطقه پاتې سوه او دې سر کې د الفا په نامه باندې دلته هم منطقه پاتې سوه. دغه ټولې منطقې چې دي دا فلسطینیان پاتې سوه، نور ټول یې اسرائیلیان ونیولې. په 1940 کال کې یوهن یو پلان هم یو طرحه وړاندې کړه چې دلته د غزه چې ده په همدې غزې کې موږ د غزې منطقه چې د غزه منطقه د فلسطین او دا منطقې چې زرغونې دي دا د فلسطین سي او دا سپینې منطقې چې دي دا د اسرائیل سي. مګر په همدې وخت کې عربو هېوادو ورسره مستقیمه مخالفت وکړو او دوی ویل چې موږ دلته اسرائیل نه منو، دا منطقه ټول د عربو منطقه ده، باید برته فلسطین ته وسپارل سي. خو چې هغسې ونه سوه او عربو مخالفت وکړو او دلته جګړې هم شروع سوې. دا جګړې په 1940 کال کې تر 1980 کال جګړې وسوې او همدې جګړې له امله بیا دا وسوه چې کله مصر پکښې مداخله وکړه، مصر مداخله وکړه، بیا د مصر هم شکست وخوړلو او خبره تر دې ځای ورسېده چې اوس دا د غزې ترانګ ورته وایي غزه او دغه د ویست بانک په نامه باندې د فلسطین هغه څو زرغونه ټکي چې وینئ دا دننه په اسرائیل کې بعضې حکومتولي سته د فلسطین او نور ټول کنټرول د اسرائیلیانو څخه دی. اوس د حماس په هکله باندې غواړه باید پوه شئ چې حماس د کوم ځای سو. د حماس د ښه پیژندلو دپاره تاسو باید شیخ احمد یاسین وپیژنئ. شیخ احمد یاسین چې و په اصل کې د مصر الازهر څخه فارغه شوی دی او د مصر الازهر د فارغېدو سره دی د اخوان المسلمین یو کلک ملاتړی هم و او فلسطین ته چې راغلو دوی د اخوان المسلمین تر کنټرول لاندې دوی هلته کارونه شروع کړه. همدغه و چې په فلسطین کې دوی مکتبونه جوړ کړه، دوی د مسلمانانو دپاره مسجدونه جوړ کړه او دا د اسرائیل د حکومت سره په هماهنګۍ جوړ کړه او د اسرائیل حکومت هم دې ته کومک ورکولو او د هغه مرستو پر اساس باندې دوی په اسرائیل کې هلته کورونه جوړ کړه او
مسجدونه جوړ کړه او مسلمانانو دپاره کارونه کول. خبره تر کوم ځای ورسېده؟ خبره په 1985 کال کې دلته د یو موټر د ټکرېدو سره د یو اسرائیلي موټر د ټکرېدو سره دلته بیا ستونزې جوړېږي. دا جګړه 6 کاله دوام کوي. په 1985 کال کې چې دا جګړه شروع کېږي، دلته د بعضي فلسطیني مشران راځي او احمد یاسین ته وایي چې موږ باید دلته مداخله وکړو په دې جګړې کې. که دا موږ مداخله ونه کړو، موږ خپل پشتیباني د لاسه ورکوو. ستونزه څه کېږي چې احمد یاسین وایي چې زه په دې جګړو کې مداخله نه کوم او دوی یو بل ګروپ د حماس په نامه باندې جوړوي. حماس جوړ شو. حماس په 1980 کال کې جوړ شو. او دلته هم تاسو وینئ مشران احمد یاسین لیکلي او عبدالعزیز لیکل شوي دي. عبدالعزیز چې وایي عبدالعزیز خپل د حماس فعالیت خپل په غاړه ونیولو او دلته د حماس سره د نورو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کړې او جګړې شروع کړې. دننه په اسرائیلو کې جګړې شروع کړې او خبره تر دې ځایه ورسېده چې یاسر عرفات خپل په مرکې کې هم ویلي دي چې شیخ احمد یاسین او ورسره عبدالعزیز چې دی دا د اسرائیلو د حکومت څخه جوړ شوي خلک دي. دوی فقط او فقط غواړي چې یو ډلې جوړه کړې دي، جګړې هلته په اچوي او منطقه اسرائیل ته ورسپاري او بل ته د هغه منطقې د رانیولو توان نشته او ستونزې جوړوي، د ستونزې حل ورسره نشته. او ډېرې منطقې هم په همدې ډول باندې حماس چې کله جګړې وکړې او همدغه ډول باندې فلسطینیان اسرائیلیانو ته وسپارل شوه او پرته ونه ننول شوه. دلته تاسو د حماس په حق باندې تاسو ښه دقیقه مطالعه وکړئ او د یاسر عرفات د پی ایل او مشر هغه مرکې واورئ او دا به تاسو ته یو څه نور هم روښانه کېږي. تېره میاشت په غزې ترانګې کې دلته دغه منطقو کې تاسو وینئ د دې منطقې چې دا غزه ده، د دې غزې څخه 15,000 مزایله پر اسرائیل باندې شلیک شوه او اسرائیل سره یې جګړه شروع کړه. 15,000. اوس سوال دلته دی چې دا سمندر چې دی دا د اسرائیلیانو تر کنټرول لاندې دی. دلته مصریان هم هیڅ وخت نه غواړي چې په دې کار کې مداخله وکړي او دغه غزې ترانګې ته دا مسایل 15,000 مسایل رسول سره کوم ورسېدل. او پوتین هم چې خبره کوي، پوتین هم همدا خبره کوي چې د غزې ته د 15,000 راکټونو سره کوم ورسېدل او دا د ساده راکټونه هم نه دي. دا ټوله د حدوداً د 50 کیلومتره او 100 کیلومتره حرکت وي، 200 کیلومتره که منطقه ولې. نو په دې حساس باندې وایي تاسو د 15,000 راکټونو دلته سره کوم ورسېدل. دلته سوال دی. د خبرو په کولو سره باید یو خبره تاسو ته وکړم چې د اوسني تجارت او سیاست کې د انسانانو استعمال او وژل چې دی دا یو عادي خبره ده. نو اوس زه تاسو ته وایم چې د اسرائیل شتون دلته ولې پیدا شو. په 19مې پیړۍ کې په 20مې پیړۍ څخه پورې دلته په دغه منطقې کې ټوله د دنیا لوی ذخایر د تیلو پیدا شو چې هغه عمان دی، هغه سعودي عرب دی، عراق دی، سوریه ده، ایران دی او همدغه منطقې دی چې دلته د دنیا ټول قوي ذخیرې دلته پیدا شوې. دلته چې دا ذخیرې پیدا شوې نو د دې سره تاسو په یو بل شي باندې هم ځانونه مطالعه وکړئ. دلته د سویس کانال دی. دا کانال په 1898 کال کې امریکایانو جوړ کړو د انګریزانو په مرسته باندې. انګریزانو خپل دغه لارې څخه دلته په هند برتانیوي باندې خپل حاکمیت هم چلولو او دلته چې کوم مستعمري درلود په همدې ځای باندې د همدې لارې څخه تګ راتګ هم کولو. دا یو تر ټولو مهم بحث دی د سویس کانال. که تاسو په دې باندې پوه شئ تاسو د دنیا په سیاست او تجارت باندې خامخا پوهیږئ. دا سویس کانال چې دی، د سویس کانال چې کله هم بند شو د عربو تیل اروپا باندې شي. ولې؟ که دغه د سویس کانال چې مازه کې په اسرائیل کې په غزې کې جنجال جوړ شو، د غزې د جنجال سره دلته د سویس کانال بندېږي ځکه چې دلته تجارت نور نه کېږي ځکه هر کښتۍ حدودا میلیاردونه ډالر بار لري، نه غواړي چې دلته په دې جګړې کې خو ځان د رسک واخلي. نو دوی څه کوي؟ دوی د دغه ځای څخه حرکت کوي، داسې راځي، داسې
پر افریقا باندې هاوړي او د افریقا څخه د اوښتو سره دلته راځي مدیترانې ته ځان رسي او دلته اروپا ته رسي. لاره ډیره سوه، وخت ضایع سو او مصرف هم ډیر سو. نو د دې سره خبره څه کېږي؟ اروپایان برته مجبوره کېږي د روسیې تیلو ته. اوس زیاتره تحلیلګران په همدې فکر کې دي چې دلته زموږ تاسو مشر همسایه یو ګوتې وهلې ده چې د عربو تیل چې دي دا پر اروپا باندې بندي او اروپا مستقیما د روسیې تر کنټرول لاندې راسي. تاسو د عراق د اوکراین جګړه هم په نظر کې ونیسئ چې هلته د عراق د اوکراین جګړه روانه ده. دلته روسانو څه پلان کړی دی؟ روسان غواړي چې دغه جګړه چې ده دا تقسیم کړي. دلته هم د نیمایي د مسلمانانو غاړې ته واچي او نیمایي خپلې وچلي. او که دا جنګ تقسیم کړو دوه منطقو کې او نه اروپایان ورسره سوای چې په دوه ځایو کې ورسره جګړه مخ ته یوسي او نه هم امریکایان سوای. ځکه دا جګړه چې سوه دلته چې کومه جګړه وولیدله په فلسطین او اسرائیل په منځ کې، دا جګړه څه کېږي؟ دا یو سرنوشت سازه جګړه ده. د عربو دپاره مجبور دي چې عرب په دې کې سرمایه ګذاري وکړي او په دې جنګو کې ځانونه ښکېل کړي او روسان به هلته پر هغو باندې وسایل کمه سي او اوکراین به هم په اسانه ترلاسه کړي او دلته دا جګړه به هم د عربو او مسلمانانو غاړه ته وړېدلې شي. دا بل ګزینه سوه. یو خو د تیلو د بندش دپاره دا امکانات شته، بل د جنګ د تقسیمولو دپاره دا امکانات شته. اوس بله موضوع هم دلته پیدا کېږي. دا د هند پلان دی چې غواړي د ایران د چابهار د طریقه همدغسې ځان اروپا ته زه لږ لوی کومه انډیان دا پلان لري چې همدې طریقه بس داسې ولاړ شي اروپا ته ځان ورسي او بیا د همدې چابهار د طریقه افغانستان ته راسي، بیا مرکزي اسیا ته ځان راورسوي او د ورسره د روسي مارکیټونو ته هم ځان راورسوي. دا د انډیانو پلانو د ایرانیانو سره څه وسوه په دې څو ورځو کې. دغه اخرنۍ G20 یعنې 20 قدرتمند هیوادونو جلسه چې وه، په همدې جلسې کې امریکایانو وویل چې تاسو د ایران سره هېڅ اړیکې نشئ جوړولی او هغه باندې ترانزیت هم تاسو نشئ کولی. نو د همدې امله بله لاره تاسو باید غوره کړئ. اوس امریکایانو څه شی ویلي وه؟ امریکایانو ویلي وه چې تر ایران تا ته لنډه لاره زه درکومه. انت ویل چې خپل هموال راوړه دوبۍ ته راورسه، امارات ته ورسو، د امارات څخه پر عربستان باندې واړوه، بیا اردن ته ورسو، د اردن څخه اسرائیل، د اسرائیل څخه مستقیمه داسې ته ورسو، مدیترانې د سمندر ته چې ورسئ نور په هغه اروپا ده. لنډترینه، محسونترینه، ارزانترینه لاره ده، بس جنجال به ختم سي. اوس دلته ستونزه څه وه؟ ستونزه دا وه چې عربستان نه غوښتل چې د اسرائیل سره اړیکې جوړې کړي او که د اسرائیل او د عربستان اړیکې جوړې شوې وای دا امکانات وه چې دا ستونزه حل سي. خو ستونزه دا وه چې عربستان باید اسرائیل په رسمیت پیژندلی وای. د عربستان او اسرائیل اړیکې ډېر مخته تللې وه. دا چې محمد بن سلمان هم په خپل مرکې کې ویل چې موږ تر ډېره حده کامیابه سوي یو او موږ یو بل په رسمیت پیژنو. ایران هم خپل مداخله کړې وه چې د چابهار د اسرائیل د جګړې سره دا اوس دلته د اسرائیل د جګړې سره په همدې منطقې چې اوس جګړه یې جوړه کړه د حماس په د طریقه د 10 کلونو دپاره امکان یې نشته چې اسرائیل او عربستان پرته خپل اړیکې جوړې کړي. یعنې دغه پلان چې امریکایانو په G20 کې ورکړی و چې تاسو باید د هندوستان باید د دې لارې څخه ولاړ شي، دا پلان یې په کلي ډول باندې د دې جګړې په واسطه باندې ختم کړو. په دې باندې خو سر خلاص کړئ. دا ختم سو، اوس برته خبره هند لاړې، برته چابهار ته ولاړې، ځکه چې دا پلان ختم سو. اوس دا بحث سره راغونډومه، زه وایم که دلته یهودیان هم وژل کېږي، دلته د یو څو قدرتمندو خلکو په لمسون وژل کېږي، که دلته مسلمانان وژل کېږي، دا هم دلته په لمسون وژل کېږي. دا غټ لوبه روانه ده دلته او په دې لوبه کې زموږ افغانان باید څه وکړي؟ فکر وکړي. په هر شي کې د ځان داخل نه کړي،
دلته د دې هر څه خبرو په شاته باندې غټ پلانونه دي او دلته دپاره کیسې درنې دي. نو زه هم د ټولو افغانانو څخه دا هیله لرم چې په هر شي کې باید تاسو د فکر څخه کار واخلئ. ډېر احساساتي کار مه کوئ. موږ باید خپل ملت باید راویښ کړو او موږ باید دا وغواړو چې دغه ستونزه باید ملګري ملتونه باید حل کړي. ملګري ملتونه د چی لپاره دا اداره جوړه ده چې ته نسي کول د فلسطین هر ستونزه حل کړي، نسي کولای د نړیوال تودوخې ستونزه حل کړي، ته نسي کولای چې د امریکا او د روس ستونزه حل کړي، ته نسي کولای د اوکراین او د روس ستونزه حل کړي، ته نسي د چین او د امریکا ستونزه حل کړي. نو به ته چې شي د پرته جوړي. موږ افغانان او زموږ ډېر منطقي کوم خلک چې دي دا باید دې ته ورسېږو چې ملګري ملتونو ته ووایو چې په دې ډول باندې نمایشي اداره جوړه سوې ده او هیڅ فعالیت نشته چې کله پورې هلته ناورین جوړ شو ته فقط او فقط کمک ورته رسوي او دا څه معنا مخکې تر مخکې ته ولې دا جنګ نه کنټرولوي. نو دا خاطر باندې نن مې دا درس تاسو ته وړاندې کړو که څه هم د دې درس سره زما ډېر زما د دې درس په شاته دلته یو ټیم کار کوي او دا ټیم هم مخالفت کولو چې دا درس مه ورکوه، دلته یو غټ کیسه روان ده. خو بیا هم ما ویل چې ودرې د خپل هېوادوال په دې باندې زه پوه کړم چې دا جګړه د څه شي ده، ولې دا جګړه روانه ده او دا جګړه نه درېږي. دا زه په اطمینان سره وایم چې دا جګړه د تجارتي جګړه ده او دا سیاسي جګړه ده، دا نه مذهبي جګړه ده او نه دیني جګړه ده. فقط هلته چې یهودیان یې راټول کړي د سیونیزم ګروپ په واسطه باندې، دا خو داسې ساده خبره نه ده چې ته میلیونونه یهودیان د ټولې نړۍ څخه راټول کړي، کورونه ورته ورکړي، کرایه ورته ورکړي او دا دلته راوړي او دا خو خامخا غټ پلان دی. او د دې لپاره تاسو مطالعه وکړئ او په هر مطالعې سره تاسو زه وعده درکوم چې تاسو ډېر ښه ترلاسه کوئ. دا د نن ورځې ویډیو دا خپل د ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا مو په الله سپارم.